پیوټا ته مبارکي چې دومره ښایسته مشاعره را جوړه کړه. بس اوس تاسو توجه غواړم یو څو شعرونه ته وایم، بلکې زه لږ یرومه نه چې درته وایم چې یو 15 غزلې او 30 نظمونه وایم. ښه جي. په قدمونو کې عمر لا سرښکته یمه، په قدمونو کې عمر لا سرښکته یمه، زه خپل وطن ته لکه زوی ورغاړې وته یمه. په قدمونو کې عمر لا سرښکته یمه، زه خپل وطن ته لکه زوی ورغاړې وته یمه. او زما د پنجو نه دا خاوره شو کولی نه شي، زما د پنجو نه دا خاوره شو کولی نه شي، زه لکه ونه د دې خاورې نه راوتی یم. مننه. یو دوه درې شعرونه نور دی، یو بل غزل دی چې مینه چې نه کړي، مینه چې نه کړي د هغو نه لږ تپوس پکار دی، مینه چې نه کړي د هغو نه لږ تپوس پکار دی، د سرمایې د لیونو نه لږ تپوس پکار دی. او په خپله ژبه او کلتور ورته ځان بدې ښکاري، په خپله ژبه او کلتور ورته ځان بدې ښکاري، د دې بې لنګه پښتنو نه لږ تپوس پکار دی. او چې نارینه یې نو بیخي د ښځو ولې کوئ، چې نارینه یې نو بیخي د ښځو ولې کوئ، د خزونک شانې ظلمو نه لږ تپوس پکار دی. سمه ده چې نارینه نو بیخي د ښځو ولې کوئ، د خزونک شانې ظلمو نه لږ تپوس پکار دی. او چې ځان یې ولې په حیا پرده کې نه خوښېږي، پردې کې مخ پټول نشته. پښتنې ښځې چې دي په پخوا مخ نه پټو، خپل روزګار به کوو. دا خو اوس اربنایزیشن چې راغی، لږ صبر وکئ. کله چې دا اربنایزیشن راغی نو په دې کې ناشنا خلک راشي، چې ناشنا خلک د دې وجې نه ښځې مخ پټوي. نور پښتنو ښځو په کلي کې به ټولو خلکو یو بل پېژندو، ښځو به خپل روزګار کوو ښه په پرده کې، خو دا ده چې مخ به ښکاره وایي چې ځان یې ولې په حیا پرده کې نه خوښېږي، د ځینو جینکو نه لږ تپوس پکار دی. چې ځان یې ولې د هلکانو په هغه شعر هم تاسو چغې والی او د جینکو به دې هم وایي دا جینکانو چې ځان یې ولې په حیا پرده کې نه خوښېږي، د ځینو جینکو نه لږ تپوس پکار دی. تاسو ته د یو غزل څو شعرونه وایم چې ګل یې ګڼمه ګلستان خو نه دی، ګل یې ګڼمه ګلستان خو نه دی، یاره تصویر دې ستا په شان خو نه دی. او زړګی مې هسې بې موسمه یخ شو، زړګی مې هسې بې موسمه یخ شو، سترګې مې وګوره باران خو نه دی. او وی به زما خو بې اختیار نه لرم، وی به زما خو بې اختیار نه لرم، دا زما ځان خو نه دی. او جمهوریت که ډېر ساهو نظام دی، جمهوریت که ډېر ساهو نظام دی، زما د فکر ترجمان خو نه دی. او چې ګناه پیژنم بیا هم کومه، چې ګناه پیژنم بیا هم کومه، دا زه په خپله یم، شیطان خو نه دی. او د غلیمانو هسې خپې رپېږي، د غلیمانو هسې خپې رپېږي، یو اباسین دی څه کاروان خو نه دی.